Hello guys, welcome to my channel. Please subscribe my channel and hit the bell icon for more interesting, entertaining and informative videos. And also like, share and comment below. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू कंट्रोल पैनल था او په دې کې نن ماوس وایو ماوس موږ سره انپوټ ډیوایس دی یا دې ته پوینټینګ ډیوایس هم وایي ښه ګورئ دا موږ سره ماوس دی اول موږ سره په دې کې دی بټنز ټیب ګورئ دې کې که تاسو انتخاب کوئ دا یو نو موږ سره ټچ پیډ راځي ټچ پیډ موږ سره راځي او ټچ پیډ د دې موږ سره دا لیپټاپ دی لیپټاپ دغه د ماوس پر ځای چې استعمالیږي الټرنیټیو د ماوس چې دی موږ سره دې ته ټچ پیډ ویلی شي یا ټریک پیډ ورته هم وي ګوته چې ګرځوئ او تاسو سره ماوس ځي راځي دا یو په دې کې هم تاسو ګورئ یو لیفټ کلیک دی موږ سره بل رایټ کلیک دی که تاسو غواړئ چې دا رایټ کلیک دی د لیفټ کلیک کار وکړي او لیفټ کلیک دی موږ سره د رایټ کلیک کار وکړي نو تاسو څه وکړئ دا واخلئ دا اپشن والی نو اوس بدل شو په دې کارونه بدل شو لیفټ کلیک بل سره د رایټ کلیک کار کوي او رایټ کلیک بل سره د لیفټ کلیک کار کوي که بیرته دا والی بیرته خپل حالت ته راځي دا څه وخت زموږ په کارېږي دا چې کوم وخت کې یو کس په چپ لاس باندې ماوس استعمالوي یا خدای ناخواسته د چا ښی لاس نه وي نو موږ دا اپشن به یې اخلو سمه ده او بلکې چېرته دا بل ماوس تاسو سره وي په دې شکل باندې دغه ماوس در سره وي دا اوس چې کوم موږ وصل کړی دی دلته دا ماوس در سره وي نو بیا هم په همدې شکل لازم په دې کې موږ سره یو رایټ دی بل لیفټ دی هر یو چې ته دغه کې مطلب انتخاب یې نو ګوره هلته ما لیفټ کلیک باندې دا ریډیو بټن انتخاب کړه اوس چې دا انتخاب هم په لیفټ کلیک نه کېږي ځکه چې لیفټ کار چا واخیستو رایټ واخیستو اوس که زه رایټ والم ګوره بیرته بدل شي نو موږ سره هم دا صحیح دی نارملي هم داسې وي ښه راځو بل موږ سره د ډبل کلیک سپیډ دی ډبل کلیک څه ته وایي ډبل کلیک دې ته نه وایي چې دغه دواړه کلیکونه لیفټ او رایټ تاسو دواړه یو ځای باندې پریس کړئ نه دغه لیفټ کلیک چې کله موږ دوه وارې ووهو دې ته ویلی شي ډبل کلیک زه یو پروګرام خلاصوم مثال دغه دا کمپیوټر خلاصوم نو په دې باندې دا لیفټ کلیک چې دی ما سره دا دوه وارې پریس کوم ګوره اوپن شو نو دغه لیفټ کلیک سپیډ دی که چېرته ما سره دا سلو وي سلو او زه اپلای واخلم نو ګورئ که یو کلیک وکړم بل کلیک وکړم نو ګوره هغه کلیکونو تر منځ که زه لږ ډیلی وکړم یا وقفه وکړم هم ما سره څه کېږي پروګرام اوپن کېږي که چېرته دا څه وکړئ دا فاسټ کوي فاسټ او اپلای ووهئ اوس په دې باندې زه کلیک کوم بل کلیک مې وکړو خلاصېږي نه ګورئ زه مجبور یم چې دا ډبل کلیک ډېر تیز وکړم زر زر یې وکړم نو اوس موږ سره راغلی اوپن شو نو دغه ډبل کلیک سپیډ دی موږ سره بس دا نارمل صحیح دی منځ کې به یې کوو ښه ورپسې موږ سره دغه لیفټ کلیک چې دی ګوره تاسو دا ټچ پیډ څه دی دا یو که په دې باندې تاسو ګوته دوه وارې ووهئ هم دې دا موږ سره څه دی ډبل کلیک دی یا که یو وار کلیک تاسو وکړئ په دې باندې هم موږ سره څه دی دا لیفټ کلیک دی که نه ګوره که زه لیفټ کلیک کوم دا انتخابېږي که راشم دا انتخاب هم په دې ټچ پیډ باندې ګوته تاسې کېدم هم انتخاب شي موږ سره که دوه وارې مو وهل دا سره څه کېږي اوپن کېږي یا خلاصېږي دا سره ښه راځو کلیک لاک په نامه باندې دا چک دی دا چې کله موږ ولګوو نو کوم آیکن باندې چې کله دا ماوس ودرو او لیفټ کلیک پې زور ونیسو لږ وخت لپاره هغه آیکن د دې ماوس سره څه شي لاک شي ګوره اوس هغه چک نشته دی په دې باندې زه دا لیفټ کلیک داسې زور نیسم لږ وخت پورې اوس یې پرېږدم لاک شو نه خو که چېرته دا چک تاسو ولګوئ سیټینګ ته راشئ دلته دوه خبرې شارټ ټایم لانګ په شارټ ټایم انتخاب کړو لږ وخت لپاره هم تاسو په یو آیکن باندې کلیک کړه هغه څه کېږي د ماوس سره لاک کېږي او که لانګ هم انتخاب کړو نو بیا مجبور یاست چې ډېر وخت زه ورته دا شارټ اخلم اپلای مې کړي دا مې اپلای کړي ګوره اوس په دې باندې لږ کلیک کوم زه چې څنګه مې خوښ ګوره لاک شو اوس لیفټ کلیک باندې کړی صرف ماوس خوځوم دا د سره زیر زیلې شوړي که غواړئ چې کوم ځای کې پاتې شي هملته کلیک وکړه هملته پاتې شي نو دا موږ سره د کلیک لاک کار دی خو دا چک چې نه وي ښه دی ځکه که اوس دې مینیو باندې ته د ډایلاګ باکس باندې لیفټ کلیک کړې داسې او ماوس بیا پرېږدي ګوره ونښوته داسې چېرته هم چې ماوس وړي دا ورسره ځي بس کلیک وکړم هملته پاتې کېږي خو دا چې چک نه وي ښه دی ښه ورپسې دی موږ سره پوینټر دا کوم چې موږ ګرځو راګرځو دې ته پوینټر وایي ماوس یا پوینټر ورته ویلی شي اوس دا په مختلفو حالاتو کې موږ سره مختلف شکلونه اختیاروي ګورئ ورته چې کله نارمل وي په دې شکل دی چې کله هیلپ والو داسې سوالیه ورسره راشي کله چې بیکګراونډ کې کار کوو په دې شکل شي کله چې بیزي شي په دې شکل شي موږ سره یا کله چې مطلب غواړو چې یو ځای نه بل ځای ته دغه انتقال کړو د موو حالت دی موږ سره دا په دې شکل راشي یا تاسو ګورئ یو وینډو زه خلاصوم ګورئ دا وینډو ما سره خلاصه شوه زه راځم دا غواړم چې د سایز غټ کړم نو ګوره چې څنګه دې څنډې ته راشم ماوس خپل شکل بدلوي که نه افقي یا عمودي یا دې کونج ته تاسو راشئ په دې شکل شي ګوره دې کونج ته چې راشئ صحیح شو نو دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مطلب دا ماوس موږ سره مختلف حالتونه لري دې ځینې تاسو کولی شئ دا حالتونه یې څه کوئ چینج کړئ زه غواړم ما سره په دې شکل باندې شي دا انتخاب کوئ ګوره غټ شو که نه
خپل حالت نه شو سره غټ شو دا ښه بل زه غواړم چې بل سټایل والا بل ترازو بلیک اخلم زه تاسو وایډ تور دي شم سره اوس ګوره مخکې وایټ وګنه اوس بلیک شو په اپلای والا ګوره دا بدل شي سره هغه ټول شکلونه مو سره بدل شو که تاسو غواړئ چې ټول شکلونه په یو ور بدل کړئ تاسو د سکیم نه انتخابولای شئ کنه غواړئ چې تاسو صرف یو دانه دغه کوي چینج کړئ صرف یو دانه چینج کړئ لکه دغه یو دا نارمل زه چینج کوم تاسو براوز ته راشئ او براوز کې څه وکړئ دلته یو دانه ورته انتخاب کړئ زه غواړم چې ماوس نه دا پین جوړ شي اوپن واخله اپلای وګوره پین ته جوړ شو کنه نو هغه شکل یې بدل شو که یو بدلې د براوز نه بدلولی شي که ټول په یو ځل بدلې نو نه یو سکیم ورته انتخاب که مطلب په خپله خوښه دې دا بدل کړه بیزي دپاره د بیل واغستو نارمل دپاره بیل واغستو هیلپ دپاره د بیل واغستو بیا غواړئ چې په خپل نوم یې ثبت کړي ځان سره دا سکیم نو دې نه ته ثبت کولی شي دې نه بېرته ډیلیټ کېږي زه غواړم چې دا بېرته خپل حالت ته راشي نو به انتخاب کړي او را به شي یوز ډیفالټ اپلای به وي بېرته خپل عادي حالت ته دا څه دپاره دی انیبل پوینټر شیډو یو سوري راځي دی پوینټر دی اړخ کې چپ طرف ته ښي طرف ته چې دغه چیک تاسو ولګوئ ګوره اپلای وایي ډېر معمولي سوري راځي ښکاري که نه دا ګورئ ډېر معمولي دی که چېرته دغه چیک لرې کوي او اپلای کوي نو بیا هغه سوری نه وي شیډو نه وي شیډو سوري ته وایي ورپسې دی موږ سره پوینټر آپشنز دې کې اول دی موږ سره موشن دغه موس چې یو ځای نه بل ځای ته د وړو راوړو دي ته ویلی شي موشن که دا زه څه کومه سلو کوم نو ګورئ دا موس موږ سره ډېر په سختۍ موف کېږي یو ځای نه بل ځای ته سلو شو په دې سلو کې چېرته دغه چیک تاسو ولګوئ نو بیا لږ راتېز شي ګوره اوس تېز شو لږ صحیح ده او که فاسټ هم کړو نو بیا ډېر تېز شي سره ګورئ دا ډېر فاسټ هم خلي ځکه چې یو کن ته تاسو وړئ هغه بل ځای ته ټوپ کوئ داسې د دې لپاره نارمل صحیح دی داسې وي بل دی موږ سره سنیپ ټو automatically move pointer to the default button in dialog box ګورئ مثال زه راځم دلته یو څه ډیلیټ کوم صحیح ده مثال دا مې ډیلیټ کړو دا راځم دې نه یو آیکن ډیلیټ کوم لکه دا شو دا به ډیلیټ کوو یا به یو فولډر کریټ کوو به ډیلیټ کوو بس ګورئ زه غواړم دا ډیلیټ کړم دا انتخاب وم او شفټ ډیلیټ وهم شفټ نیسم ډیلیټ وهم چې بیخي ختم شي ګوره نو موږ سره دې ته ډیفالټ بټن دی دا ډایلاګ بکس دی موږ سره په دې کې دا ډیفالټ بټن موږ سره شي دی یس دی نو ګورئ دغه یس ته ماوس خپله رانغی که زه بیا علم ګورئ ورته شفټ ډیلیټ ماوس ګوره هملته پاتې شو د ډیفالټ بټن ته رانغی دې ته زم چې کله هم زه داسې یو ډایلاګ بکس راځي دا ماوس د ډیفالټ بټن د پاسه داسې راځي نو دې دپاره زه دا چیک لګوم او دا به څه کوم اپلای وکړم اوس که زه دا ډیلیټ کوم ګورئ شفټ نیسم ډیلیټ وهم ماوس چېرته راغی یس باندې خپله د پاسه راغی دې ته ویلی شي ډیفالټ بټن سمه ده نو که دا چیک تاسو لرې کوئ بیا به نه کېږي داسې راځو ویزیبیلیټي دا ماوس خو یو دی موږ سره که نه که چې دا چیک تاسو ولګوئ داسې د ماوس پسې څه راځي دغه راځي داسې نور ماوسونه راځي خو دې کې ولې نه ښایي نه پوهېږم ور او دا ریکارډینګ وجه به یې نه پوهېږم شارټ کې به راځي اوس څه شي به راځي شارټ ټایم کې نه صحیح دی ریکارډینګ کې به نه راځي خو تاسو نارمل چې بل کمپیوټر کې وکړئ ګوره چې لکۍ غوندې ورپسې که تاسو بیا دا لانګ کوئ یا شارټ کوئ مطلب هغه لکۍ دې اوږده وي یا لنډه دې وي که نه همدې نه تاسو اخیستی شي نو دا موږ سره هغه پوینټ ویزیبیلیټي دغه دی پوینټر ټریل په نامه باندې بل موږ سره هایټ پوینټر وایل ټایپینګ کله چې ټایپینګ کوم نو دا پوینټر را سره څه کړه دا را سره هایټ کړه پټې کړه را سره نو زه راځم د ټایپینګ دپاره یو پروګرام خلاصوم لکه دا ورډ پروګرام شو د ماوس ته ګورئ ماوس ښکاري اوس که نه چې کله زه ټایپینګ کوم د ماوس ته ګورئ هایټ شو که نه پټ شو ښه ورپسې راځو بل دی موږ سره شو لوکیشن اف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی کله چې کنټرول بټن وهم نو د ماوس دا لوکیشن راته وښایي بعضې وخت موږ سره دا ماوس ورک شي یو ځای کنټرول بټن اوس هم اوس نه ښایي ځان خو که دا چیک تاسو ولګولو اپلای مو وهل ماوس چې کوم ځای کې مو ورکي کنټرول بټن وهه ګورئ داسې بلینکینګ کوي ځان ښایي درته چې زه دې ځای کې یم ګورئ په دې شکل ښه ورپسې موږ سره د ویل خبره ده ویل دغه د دوه کلیکونو منځ کې چې کوم دغه دی دې ته ویلی شي دا ویل دی موږ سره سکرولینګ دپاره نو دا موږ سره یو هریزنټل دی او بل دی موږ سره ورټیکل عمودي ته وایي او هریزنټل افقي ته وایي مثال زه راځم دلته یو پروګرام خلاصوم دا ورډ پروګرام شي موږ سره دې کې څه لیکل کوم دا فارموله به زه ورکړم دلته دا لیکل مې وکړو
اوس تاسو ګورئ زه غواړم چې پاس صفو ته لاړ شم اوس دا ویل څه کوم دا تاوم داسې ګورئ بارې وړم داسې ګوره یو صفحې نه بل صفحې ته تاسو ځئ او دې کې موږ سره په عمودي ډول څه دي لینونه دي که نه د دې مطلب دا دی چې کله زه یو ځل دغه ویل تاو کړم نو څو لینه دي ما سره بره لاړ شي 3 نو دا تاسو زیاتولی هم شي دې نه او لاندې نه یې کمولی هم شي که زه وایي چې په یو وخت کې ما سره یو سکرین لاړ شي دا یو سکرین ټکس چې ما ته ښکاري که نه چې یو ور زه دا سکرول دا ویل زه تاو کړم نو څه دي چې موږ سره یو سکرین ټکس دی ما سره بره لاړ شي یا لاندې دې راشي که دا انتخاب کوئ نو ګورئ که زه یو ځل دا کوم نو هغه یو سکرین دغه څه کېږي ما سره بره ځي ګورئ یا لاندې راځي ښه بل دی موږ سره په دې کې هاریزنټل سکرولینګ هغه هاریزنټل داسې افقي ډول وي هغه افقي ډول د ورډ پروګرام کې موږ سره نه راځي هغه دپاره به زه ورډ پیډ پروګرام خلاص کړم دلته به تاسو راشي دا ټکسټ ډاکومنټ به والئ دا به خلاص کړئ او دې کې چې تاسو اوس لیکل کوئ داسې دا موږ سره داسې په عمودي ډول باندې کېږي په افقي ډول داسې روان دی نیکسټ لاین موږ سره نه راځي نو که اوس تاسو سکرولینګ کوئ دغه موس په دغې باندې نو تاسو سره ګوره داسې سکرول کېږي او په دې شکل موږ سره څه دي کرکټر دی که نه ایس ډي کې دا یو کرکټر دی موږ سره هر یو دانه موږ سره یو کرکټر دی که چېرته زه یو ځل ویل تاو کړم موږ سره نو څو لاینه دې څه شي څو کرکټر دې ما سره داسې لاړ شي اوس 3 دی نارمل تاسو داسې کولی هم شي لاسې کوي اپلای ووایي اوس چې کله هم ته دغه ویل داسې تاوې نو لس کرکټر به تا سره څه کېږي اخوا به زیاتې خو به راسي چې یو ځل دا یو ځل دپاره دا ویل تاسو ته ووایي ښه دا موږ سره د ویل په باره کې خبرې شوې دې کې اوس سوال نشته دی بله د ماوس د هارډویر په باره کې معلومات درکوي کمې کمپنۍ والا دی مایکروسافټ کم لوکیشن سره وصل شوی دی یو اس بي کار کوي که نه کوي دس ډیوایس از ورکینګ پراپرلی پوه شو پې باندې